د جنرال سمیع سادات او د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ترمنځ د وضعیت په اړه نوې خبرې. افغانستان د داسې پړاو سره مخ دی چې پکې د هر مهم شخصیت دریځ او خبرې د خلکو پام ځان ته رااړوي. په همدې فضا کې د جنرال سمیع سادات او د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد نومونه بیا د بحثونو په سر کې راغلي دي. د راپورونو له مخې دواړو لوري د هیواد د راتلونکي په اړه بېلابېل نظرونه لري، خو یو ټکی مشترک دی: افغانستان باید ثبات او پرمختګ ته ورسیږي. د جنرال سمیع سادات د امنیتي تجربې له مخې تل ټینګار کړی چې یو قوي او منظم نظام د هیواد د ساتنې لپاره اړین دی. په سلامونو ورکلی کوم د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوی سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. له بلې خوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد هم د خپل دریځ له مخې د ثبات او امنیت پر اهمیت خبرې کوي او هڅه کوي چې د هیواد په کچه یو منظم حالات وساتل شي. د خلکو لپاره مهمه دا ده چې دا ډول خبرې د اختلافاتو د زیاتېدو سبب نه، بلکې د حل لارو موندلو ته لار هواروي، ځکه افغانان نور له اوږدو ستونزو ستړي شوي دي او غواړي چې خپل ژوند په امن او آرامۍ کې تیر کړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د دې موضوع په اړه ډېر بحثونه روان دي او خلک غواړي پوه شي چې د دې ډول شخصیتونو دریځ به د هیواد پر وړاندې څه وي. په پای کې یو واضح پیغام شته: که څه هم نظرونه بېلابېل وي، خو د افغانستان د ښه راتلونکي لپاره د تفاهم او خبرو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.